له پنجشیر سیند څخه کابل ته د اوبو د انتقال پروژې د سروې کارونه پیل شوي او په نږدې راتلونکي کې به عملي چارې پیل شي. د کابل پنجشیر پروژې د اوبو او انرژي وزارت ویان متي الله عابد هوریت نیوز ته وویل له پنجشیر څخه کابل ته د پاک اوبو د انتقال پروژې ډیزاین او تخنیکی کارونه بشپړ شوي او د تاییدۍ لپاره د وزارت مشرتابه ته استول شوي دي. د ښاغلي عابد په خبره د اوبو او انرژي وزارت تخنیکی ټیم تیر ورځ له یاد شرکت سره په ګډه د یادې پروژې سروې پیل کړې ده او نږدې راتلونکي کې به عملي چارې پیل شي. د کابل پنجشیر پروژې هر اړخیزه سروې ډیزاین تخنیکی مطالعات د اوبو او انرژي وزارت له لوري بشپړ شوي دي او د منظورۍ لپاره د رهبرۍ مقام ته لیږل شوي دي. د اوبو او انرژي وزارت تخنیکی ټیم تیره ورځ له یوه قراردادي شرکت سره ساحې ته د سایټ ویزټ په موخه باندې لاړ تر څو پورې دغه قراردادي شرکت ساحه وګوري. دغه قراردادي شرکت غواړي چې په دغه پروژه کې پانګونه وکړي. همدارنګه ښاغلي ویان زیاته کړه دغه پروژه د 200 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د پنجشیر له بازارک څخه پیل د کابل ښار د ترخیلو سیمې پورې 120 کیلومتره اوږدوالی لري. په وینا یې د دغې پروژې له بشپړېدو سره به 2 میلیونه کابل میشتو ته پاکې اوبه ورسیږي. نوموړې پروژه د 120 کیلومتره په اوږدوالي سره د پنجشیر ولایت د بازارک ساحې څخه د کابل ولایت تر ترخیلو پورې به ادامه مومي چې 120 کیلومتره طول راځي. دغه پروژه به تقریبا کابل ښاریانو ته د 2 میلیون په شاوخوا کې نفوس اوبه ورکوي. همداراز ټاکل شوې ده چې دغه پروژه باندې به تر 200 میلیون ډالرو پورې لګښت راځي. اقتصادي شنونکي وایي د کابل اوبه د ناپاکۍ له امله د ګټې اخیستنې وړ نه دي. په وینا یې د دغې پروژې له بشپړېدو سره به کابل ښاریانو ته پاکې اوبه ورسیږي. دوی دغه ډول پروژې له اقتصادی پلوه هم ګټورې وبللې. خب شما فکر بکنین که اگر اینمی پروژه تطبیق شود یک پروژه بسیار کلانی است که در میتونیم بگیم در تاریخ افغانستان یک پروژه کلانی به این سطح در قسمت آب آشامیدنی میشه تطبیق شود انجام بیافته. شما فکر بکنین که بعد در آینده سالهای آینده که مردم وقتی این پروژه ها را بررسی میکنن که در افغانستان چی کارهای صورت گرفته، یکی از کارهای اساسی و عمده را که میتونه مردم افغانستان او را بنویسن یاد بکنن و از او به نیکی یاد بکنن همین پروژه انتقال آب از پنجشیر به کابل هست که کابل ښاریان وایي د دغې پروژې له بشپړېدو سره به ګڼو کابل میشتو ته پاکې اوبه ورسیږي. دوی همداراز وویل له کلونو کلونو را په دې خوا د کابل اوبه د ګټې اخیستنې وړ نه دي. دوی د اسلامي امارت څخه مننه کوي چې کابل میشتو ته د پاکو اوبو د انتقال زمینه برابروي. وروره په کابل کې خو درته وایم چې 90% اوبو خراب دي، کړکړچن دي. هر څوک چې د اوبو نه استفاده کوي بغیر تصفیې نه مریض ورته پیدا شوی ده. نو د درته یم چې 90% د پنجشیر اوبو په کابل کې مفید دي او خلک ته ګټه رسیږي. نو امیدوارم د مقاماتو نه چې دغه پروژه کې تکمیل شي خلک ته 100% مفاد دی او د صحیح اوبو نه استفاده کوي. اوس مهال چې د کابل اوبه دي ورځ په ورځ په کمیدو اوبه په کمیدو دي او اوبه صحت اوبه په خاطر نه دي ښې اوبه نه دي. نو دا کله چې د پنجشیر اوبه راځي او دلته انتقالیږي کابل ته دې نه کابل زیاته ګټه اخیستلی شي. البته د زراعت بخش کې د څښلو بخش کې په هر بخش کې هغه خو مثلا اوبه دي چې اوس ناق ضایع کېږي، ضایع د اوبو مخه نیول کېږي او بیرته کابل ښار ټول دغه اوبو لاندې کېږي. له پنجشیر څخه کابل ته د پاک اوبو د انتقال پروژه د 120 کیلومتره په اوږدوالي د پنجشیر له بازارک څخه پیل د کابل ته ترخیلو سیمې رسیږي. د یادې پروژې چارې به ترکي اسکیم شرکت پر مخ وړي.